السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په کلي باز سنبال وئ. زه یم هلال خوستا د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا دوستانو تاسو ته د ډېره خوندوره ویډیو سره راغلی یم. دوستانو، په نن ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو چې د یوټیوب ویډیو لپاره تمبنیل جوړ کړو، یعنې هغه عکس چې د یوټیوب پر ویډیو باندې لګیږي. دوستانو، مخکې له دې چې په ویډیو باندې فعال وکړو، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوو چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په بیل ایکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در برسیږي. دوستانو، که ویډیو مو تر اوسه پورې نه وي لایک کړی، ویډیو حتما لایک کړئ، ویډیو ضرور ده. دوستانو، راځو اوس په ویډیو باندې فعال کوو. دوستانو، لومړی به تاسو یو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دوستانو، دغه اپلیکیشن د پیکزیلا په نامه اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دوستانو، دا اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ، یعنې داسې به خلاص کړئ. دوستانو، دلته دوستانو موږ سره اپشنونه دي. دوستانو، لومړی به تاسو دا نیو ټیکسټ چې دی دغه دوستانو دا نیو ټیکسټ چې دی دا به تاسو ورڅخه ډیلیټ کړئ. دا به څنګه ډیلیټ کوئ دوستانو؟ په دې بټۍ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې بټۍ باندې به چې کلیک وکړئ دوستانو دا به داسې ډنګ شي. دوستانو، اوس به تاسو راشئ چې لومړی به تاسو دغه بیکګراوند ختم کړئ. دوستانو، لومړی به تاسو دا سپین بیکګراوند چې دی دا به ورته انتخاب کړئ. دې بیکګراوند باندې به کلیک وکړئ دوستانو، دا به اوکې کړئ. دا به دوستانو چې کله وکړه دوستانو، اوس به تاسو راشئ په دې پورته درې ټکو باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې دوستانو کله کلیک وکړ، دلته تاسو ته لیکلي دي ایمیج سایز، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کلیک کله وکړ دوستانو، دلته تاسو ته لیکلي کاسټم، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړ، اوس به تاسو دلته راشئ، تاسو ته دلته لیکلي یوټیوب تمبنیل. دلته دوستانو یوه خبره بله باید هیره نه شي، دلته ډېر اپشنونه دي. دلته دوستانو لیکلي دي یوټیوب چینل بینر، یوټیوب چینل بینر، یوټیوب تمبنیل، فیسبوک کور آرټ، ګوګل پلس کور فوټو. دلته دوستانو هر عکسونه چې دي د سوشل میډیا لپاره دلته ایډیټ کیږي. نو دوستانو، زه به د یوټیوب ویډیو لپاره تمبنیل جوړ کړم. زه به دغه اپشن باندې کلیک وکړم. دوستانو، دې باندې مو چې کله دوستانو کلیک وکړ، دا د سایز یې هم کم شو، 260 ته راکوز شه. دوستانو، اوس به تاسو دغه وکړئ. دوستانو، تاسو وینئ چې دغه سایز هم کم شه، یعنې ډېر کم سایز کې راغی. دوستانو، اوس زه راځم د لپاره تمبنیل لپاره زه یو عکس له ګالرۍ څخه را انتخابوم. دوستانو، زه یو عکس رااخلم، تاسو به دا پلس علامه باندې کلیک وکړئ. دې باندې چې کله کلیک وکړئ دوستانو، دلته فروم ګالرۍ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کلیک مې چې دوستانو واخیسته، زه به دا داسې اوپن کړم. دوستانو، دلته به داسې ګالرۍ انتخاب کړم. دوستانو، دلته دوستانو وبخښئ، یوه خبره بله باید هېره نه شي چې ډېر لیدونکي دا غوښتنه لري. دوستانو، دغه عکسونه چې دي دغه عکسونه په ګوګل سرچ کې تاسو ولیکئ PNG مو چې کله دوستانو ولیکله، نو تاسو ته دا ډول اشکال راوړي او تاسو بیا کولی شئ چې د یوټیوب ویډیو لپاره انتخاب کړئ. نو دوستانو، زه به ورته یو عکس انتخاب کړم. دوستانو، زه به ورته یوه دونه عکس انتخاب کړم. دوستانو، دا عکس به زه ورته انتخاب کړم. دوستانو، تاسو چې هر انتخابوئ مشکل نشته، خو تاسو به لومړی د اشکال له پلی سټور هغه وبخښئ ګوګل څخه را ډاونلوډ کړئ. دوستانو، دا به تاسو دلته وکړئ. دوستانو، دا عکس صاف نه راغی، زه به یو بل عکس انتخاب کړم. بل عکس به دوستانو زه انتخاب کړم. تاسو چې هر عکس انتخابوئ، زه به دوستانو دا عکس انتخاب کړم. دا مې چې کله انتخاب کړو دوستانو، دا مې چې کله دغه څخه دوستانو زه به یو عکس ورته انتخاب کړم تر څو لږ صاف راشي. دوستانو، زه به ورته دغه عکس انتخاب کړم. تاسو چې هر عکس انتخابوئ دوستانو مشکل نشته. نو دوستانو، تاسو ته مو مخکې وویل دا عکسونه باید تاسو له ګوګل څخه پیدا کړئ. هلته تاسو ته لیکلی وي PNG چې تاسو ولیکئ دوستانو، تاسو ته راوړي. دوستانو، اوس زه دلته یو لیکم چې څنګه کولی شو چې د یوټیوب ویډیو لپاره تمبنیل جوړ کړم. دوستانو، بیا به تاسو به د علامه باندې کلیک وکړئ، بیا به په ټیکسټ باندې کلیک واخلئ. بیا به دوستانو تاسو دلته ایډیټ په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، دې باندې مې چې کلیک وکړ، اوس به تاسو دلته ولیکئ، دا به داسې ختم کړئ. اوس زه کولی شم چې ولیکم دلته څنګه
کولی شو چې د یوټیوب ویډیو لپاره تمبنیل جوړ کړو. دوستانو دا به داسې وکړئ. دا به دوستانو چې کله وکړو دا به لږ دا شی زوم کوئ یعنې کم به کوئ. دا دوستانو داسې اوس غواړم دوستانو دې ته رنګ انتخاب کړم. تاسو به د کالر اپشن باندې کلیک وکړئ. د باندې چې دوستانو کلیک وکړئ تاسو وینئ چې ټول رنګونه دلته شته، تور، سور، سپین، هر ډول رنګونه دوستانو دلته شته. تاسو چې هر رنګ ورته انتخابوئ زه به ورته یو رنګ انتخاب کړم. تاسو چې هر رنګ انتخابوئ دوستانو مشکل نشته. زه به ورته دوستانو دغه یو رنګ انتخاب کوم. بیا به په ټیک مار علامه باندې کلیک وکړم. دوستانو دلته تاسو ته لیکلی دی سایز. دوستانو تاسو کولی شئ دغه سایز هم زیات کړئ. زه به دغه ځای ته راورسوم. دغه دوستانو لږ به داسې نوره زوم کړم او یا ته بیا راورسوم. دوستانو وبخئ. دوستانو بیا داسې ټیک مار کړئ. دوستانو به تاسو دلته راشئ. دلته تاسو ته لیکلي فونټ، په دې فونټ سایز باندې به تاسو کلیک واخلئ. دوستانو دلته تاسو وینئ چې ډېر خطونه شته، اردو فونټ، هر ډول اشکال شته، هر ډول د خط سایز هم شته. دوستانو تاسو چې هر رنګ ورته انتخابوئ، هر شکل ورته انتخابوئ دلته شته. دا څه وکړم دا شکل مې ورته انتخاب کړ. دوستانو تاسو چې هر شکل ورته انتخابوئ دلته به سټایل هم بیا ورته انتخاب کړم. دوستانو اوس دلته تاسو ته لیکلي دي چې سټارک باندې به تاسو کلیک واخلئ. دوستانو په دې سټارک په دې باندې چې کلیک واخلئ دوستانو دا اپشن به تاسو انیبل کړئ، یعنې دا به لږ غټ شي. دوستانو دا به ټیک مارک. دوستانو یوه خبره باید خیره نه شي. دوستانو وبخئ زه دې ته رنګ لږ چینج کوم او بدلوم یې دا ښه نه برېښي. زه به یو بل رنګ ورته انتخاب کړم. دا رنګ به ورته انتخاب کړم. دوستانو اوس به دوستانو دلته یو بل عکس هم راواخلم. دلته به یو عکس دوستانو راواخلم. دا عکس به راواخلم. دوستانو د دوستانو دا اشکال به تاسو له ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ. ګوګل څخه مې چې ډاونلوډ کړ دوستانو تاسو به دلته کولی شئ چې دا په دې ډول باندې ورکړئ. دوستانو دا وه زموږ څنګه کولی شو د یوټیوب ویډیو لپاره تمبنیل جوړ کړو. دوستانو اوس به دا داسې وکړئ. دوستانو دلته په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دوستانو اوس به په دې آپشن باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې باندې به چې کلیک واخیسته دوستانو دلته تاسو ته لیکلي دي سیو از پروجیکټ، سیو از ایمیج. دلته به دوستانو تاسو دوهم آپشن باندې کلیک واخلئ. په دې باندې به چې کلیک واخیسته دوستانو دلته تاسو ته لیکلي کاسټم جی پی جي. دلته دوستانو تاسو به دې آپشن باندې کلیک واخلئ. په دې آپشن باندې دوستانو دلته به تاسو ورته پی ان جي انتخاب کړئ. دوستانو کله مو چې پی ان جي انتخاب کړئ اوس به سیو ټو ګالري ته راشئ او دا به سیو کړئ. دا د دوستانو زموږ عکس سیو شو. دوستانو دا وه زموږ نن ویډیو چې تاسو ته مو د یوټیوب د ویډیو د تمبنیل په باره کې جوړه کړې وه چې نن څنګه کولی شو د یوټیوب ویډیو لپاره تمبنیل جوړ کړو، یعنې هغه عکس چې د یوټیوب پر ویډیو باندې لګېږي. دوستانو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو ورسیږي. دوستانو ته داسې ویډیو پر ما هلال خوستی ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای په امان.